جاپانیان وایي چې موږ سره هیڅ نشته، موږ سره وخت دی. جاپان سره څه دي؟ هغې سره وخت دی. خو مثال یې درله دا در کومه چې که تاسو له د سیند شګه څوک په 10 روپۍ بوجۍ درکوي نو وابیلی، خو که د دغې د سیند د شګې نه په دغې باندې فزیکس او کیمسټري استعمال شي او د دغې نه واټر سیټ جوړ شي نو بیا په 200-300 روپۍ اخلی. که بیا ترې د مایکروسکوپ شیشه جوړه شي نو په 15-16 اخلی. که بیا ته فایبر آپټکس جوړ شي نو په دنیا پې رول کوئ. دقه سیلیکا ده، خو دا نالج دی او سکل دی چې دا قیمتي کوي. انسان هم دقه شی دی، خو چې دا پوهه زده کړي او مخکې لاړ شي نو مولانا صاحب هم شي او ډاکټر صاحب هم شي، پروفیسر صاحب هم شي. که دې هم دقه بې مطلبه انسان دی. په دې سکل باندې قومونه په بره ځي. قدرتي وسیلې قومونه په بره نه بوځي. روس $75 trillion وسایل لري، امریکا $45 trillion وسایل لري اسټیمیټ سي. سعودي 34.4 دی، کینیډا 33.2 دی، ایران 27.3 دی، چین 23 دی، برازیل 21.8 دی، آسټرالیا 19.9 ده، عراق 15.9 دی او وینیزویلا 14.3 دی. ما دا کتاب په دې باندې لیکلی دی 3 کاله مخکې او د چاپه مینت مې لیکلی دی چې د پښتنو وړو له څه ولیکه چې دوی د خپلو وسایلو باره کې زده کړه وکړي. او دا د اسلامي کالج د پښتو د BS کورس کې مغې شامل کړی دی. لا پوره نه دی کتلی کې کورس به لري کې بیا ما ته پته ده، خو پوره لا کتلی نه دی. خو زه حیران په دې یم چې تر اوسه دا چا نه دی کتلی چې ما ته کمنټ وکړي چې تا ښه کړي دي او که بد دي کړي دي. په دې دا 10 کروړه پښتانه دي او که 12 کروړه دي، دې کې لا دا چا کتلی نه دی. صرف سلیم راز صاحب راته ویلي وو چې د سقراط او د ارسطو هغه آرډر دی لږ دغه کړی دی نو چې بل ایډیشن چاپ کړی نو هغې کې ورله هغه آرډر ټیک کړه. د دې مطلب دا دی چې سلیم راز صاحب لوستی و. نو دا زمونږ حل دی. زمونږ صوبه 90% غرونه لري.